د واکسینو دغه کمپاین چې د روغتیا ریاست په چوکاټ کې ترسره کیږي دوشنبه به پروسه روانه شي. د روغتیا برخې مسؤلین وایي چې د دوی ټیمونه به د خوست په ټولو سیمو کې تر 4 ورځو پورې نږدې 3,80,000 ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورسوي او ترڅنګ به ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي. نو هر ځکه والدینو نه موږ دا خواهش دی چې د خپلو بچیانو واکسین کوي. دغه بدمرغه بدبخته ناروغي الله د نه وکړي چې موږ څه کورو ته رونه شي او د موږ سیمه کې خپره نه شي. هم مې هغه خلکو ته علماو ته بنفوذه خلکو ته قومي مشرونو ته دا یو پیغام دی چې تاسو خلکو کې عامه په هوای وکړئ چې د پولیو واکسین ضروري دی. دا یوه داسې مرضي دی چې هغه بچیانو د فلج سره مخ کیږي، بیا په ټول مخ کیږي، بیا په ټول عمر کې د دې علاج نه کیږي. دیني علما هم ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکو په ورکړې ټینګار کوي او د وبا څخه د ځان ساتلو لپاره واکسین روا بولي. دا وقایوي تدابیر دي د هغه مرضونو دپاره چې تر اوسه پورې واقع نه دي، تر اوسه پورې خلک ورسره مخته شوي نه دي، خو له هغې مخکې باید دا وقایوي تدابیر ونیولی شي. نو په ټولو ولسونو باندې غږ کوو چې دا د اسلام له نظره هم جواز لري چې د مخکې نه دوی هغه وقایوي تدابیر ونیسي چې ولسونه خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او خاصتا په علما کرامو یا په قومونو کې په مخورو باندې غږ کوو چې دوی زموږ د واکسیناتورانو سره پوره همکاري وکړي. افغانستان کې له کالونو راهیسې د پولیو یا ګوزڼ واکسین پروسه روانه ده او له دغه سري وایروس څخه د مخنیوي په موخه میاشت کې سلګونه زره هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کالو کم وي 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.